په چمن کې د افغان او پاکستانی پوځیانو له جګړې وروسته تازه حال. د چمن دروازه د چا په لاس کې ده؟ افغان ځواکونه ولې هلته میشت شوي دي؟ هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. احمدشاه ساحل پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي د چمن بولدک وروستی حالات. د مهال دروازه د افغان ځواکونو د مرګ قطعې په لاس کې ده. ترڅنګ د پولیسو ځانګړې قطعه او سرحدي ځواکونه هم ملګرتیا کوي چې ټول په تیارسي حالت کې قرار لري. پاکستانی ځواکونه له دروازې څخه لرې پر چیک پوسټ ناست دي. لار هم تر اوسه د دواړو طرفونو څخه بنده ده. افغان حکومت لومړی د تیرې جګړې په اړه پلټنې کوي، بیا له پاکستانی لوري سره د لارې پر خلاصون او ترڅنګ د یادې پیښې په تړاو مذاکرات کوي، البته چې دا هر څه اوس مهال روان دي. افغان حکومت تر هغه وروسته دا موضوع جدي نیولې کله چې د پاکستان له لوري پر کونړ تر راکټي بریدونو وروسته د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پنجاب ته ګواښ وکړ او ورته ویل که چیرې بیا ځلې غلطي وکړي سخت ځواب به ورکړي. تر هغه وروسته چې کله پر چمن کرښه پاکستانی لوري بیا پر ملکي وګړو برید وکړ نو د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شو. هممهاله لوی درستیز د هیواد ټول نظامي قوتونو ته تیارسي حالت واړول او سرحدي ځواکونو ته د نظامي قطعو او مهماتو د لیږلو امر وکړ. کرکې ته هم هزاره، هم تاجک او هم پښتانه پوځیان ورغلي دي، هم پر پنجاب او تالي سټو ور لګولې دي. پنجاب به اوس حساب پرې کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.